الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سلسلة الفقه الجهادي درسنا په لړۍ کې نن زموږ درس دی احکام الشهاده، د شهادت احکام. دې کې شک نشته چې شهادت د الله په لار کې ډېره لویه معنا لري. دا ډېر لوی شرف دی او اوچت مقام دی چې دغه شهادت نه رسیږي مګر هغه کسانو ته چې الله ورکړي وي. د دې دپاره موحدین او مؤمنان غوره کړي هغه مخکینی خلق چې د الله سبحانه وتعالی په نیکو کارونو کې مخکې کېدونکي دي، نه هغه خلق یې ورته تیار کړي دي. لیکن سره د دې نه بیا هم لکه څرنګه چې مخکې موږ د جهاد په معنا او مفهوم کې خبره وکړه چې په هغوی کې بعضې محرفین تحریف کوي، همدارنګې کلمه د شهادت هم چې دا معنا او مفهوم د الشهادت دا هم د تحریف نه بچ نه دی. نو د شهادت دغه معنا او مفهوم بعضې محرفینو په غیر د خپل ځای نه استعمال کو چې کوم ځای د هغې نو هغه ځای نه دوی دغه شهادت اخوا کو او په داسې خلکو باندې دغه شهادت حمل کو چې هغوی د طاغوت په لار کې مردار شوي دي، یا د عصبیت او د جاهلیت په لاره کې هغوی مړه دي، یا د خپلې دشمنۍ په وجه باندې ځانونه وجلي دي. نو دوی هغوی ته شهید وویل او هغه د شهید کم اجر چې الله او رسول ویلی هغه دغه خلکو ته ورک. بلکې دغه خلکو بیا نور تحریف دا وکړو چې کوم د الله په لار کې صحیح شهیدان دي او د الله په لار کې سرونه ورکړي دي، نو هغوی ته ډېر غلط القاب استعمال کړو، غلط صفات یې ورته ورکړو، دې دپاره چې خلک د جهاد نه نفرت وکړي. کله ورته وایي دا هسې ځان وژونکي دي، کله څه او کله څه. په دې وجه باندې دغه محرفینو د الهي احکامو تغییر او د هغې تحریف او د هغوی د مسخ کولو کوشش په هره زمانه کې کړی دی او کوي. او افسوس هغه څوک چې د طاغوت او د قانون د لړمکالي یا د اساسي قانون یا د بل وضعي د کفر قانون په لار کې مردار شي، نو هغې ته شهید او ځوان وي چې مدح هم کیږي، کله ورته وایي جنت دې مبارک شه. او هغه څوک چې د الله په لار کې شهید کړی شي هغوی ته بیا دغه خلق غلط غلط القاب استعمالوي، کله ورته وایي دا به جهنمي وي. د دې وجې نه ته به وایې چې دا حکم او ټاپه لګول د دوی په لاس کې دي، د الله سبحانه وتعالی په لاس کې ګویا نه دي. مونږ به دومره ووایو چې ساء ما یحکمون، دا ډېره بده فیصله ده چې دوی کوي. د دې وجې نه نن موږ انشاء الله هغه مفهوم د شهادت بیانو چې دا ډېر اوچت مقام دی او هغه مسائل او احکام چې د دې سره تعلق لري هغه به انشاء الله ذکر کیږي. چې د الله سبحانه وتعالی وعده د شهید سره کومه کړې ده په قرآن عظیم شان کې یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې، او شهید یې مستحق دی، دا څومره اوچت مقام دی، د دې تذکره به هم کیږي. اول معنا د شهید. شهید لغتا ډېرې معنی لري. شهید ته شهید ځکه ویل کېږي چې الله او ملائک ده لره ګواهي ورکوي په جنت سره. یو معنی دا ده. دویمه معنی دا ده
چې لأنه حي يرزق من نعيم الجنة لم يمت، به ژوندی وي، د ته به رزق ورکولی شي د نعمتونو د جنت نه، دی به نه مړ کېږي. نو ګویا کې دی به حاضر وي، ځکه ورته شهید ویل کېږي. ځکه شاهد په معنا د حاضر دی. دریم دوستانو، شهید ته شهید ځکه ویل کېږي چې ملایکې د رحمت دته حاضرېږي. څلورم، بعضې علماو دا معنا هم کړې ده چې شهید ته ځکه ویل کېږي چې دی د الله سبحانه وتعالی په حق باندې ولاړ دی تر دې پورې چې دی شهید کړی شو، دې ته ځکه شهید ویل کېږي. پنځم نمبر کې دوستانو، شهید ته شهید ځکه ویل کېږي دی به هغه څه ته حاضر شي چې الله د لره کوم عزتونه، کوم کرامات تیار کړي دي د وجې د قتل نه د الله په لار کې. شپږم، شهید ځکه ورته ویل کېږي د دې وجې نه چې دی عادل لري، فضیلت لري او حسن خاتمه په ایمان ده. ان شاء الله دته به امر وکړی شي په ورځ د قیامت کې چې په خلکو باندې ګواهي وکړي. په دې باندې به ګواهي کوي او دارنګې په دې باندې چې انبیا علیهم الصلاة والسلام رسالت رسولی د خپل رب نه. سورة بقره کې الله فرمایي وکذلک جعلناکم امة وسطا، همدارنګې موږ تاسې ګرځولي، تاسو موږ ګرځولي هستئ یو عادل امت، یکونو شهداء علی الناس، دې دپاره چې تاسو په خلکو ګواهي وکړئ، ویکون الرسول علیکم شهیدا، او شي دا پیغمبر په تاسې باندې ګواه. بل ځای کې الله فرمایي وجاهدوا فی الله حق جهاده، د الله په لار کې تاسې جهاد وکړئ، رښتینی جهاد. او اجتباکم الله هغه ذات دی چې تاسې غوره کړي یاستئ. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، نه دی الله ګرځولی تاسو باندې په دې دین کې کوم تنګي او سخوالی. حرج ملت ابیکم ابراهیم، تاسو تابعداري د ملت د ابراهیم علیه السلام وکړئ چې ستاسو په لار دی. هو سماکم المسلمین، همده تاسو مسما کړي یاستئ په مسلمانانو باندې من قبل مخکې دینه. وفي هذا په دې قرآن عظیم شان کې هم لیکون الرسول شهیدا علیکم، دې دپاره چې پیغمبر په تاسې ګواهي وکړي. وتکونو شهداء علی الناس، او تاسو په خلکو باندې ګواهان شي. نو د دې آیات نه دا استدلال دی چې شهید ته شهید ځکه وایي چې په خلکو به ګواهي کوي چې انبیا علیهم الصلاة والسلام دا خلکو ته الله د طرف نه کوم احکام، کوم اوامر او نواهی دا ټول رسولي. نو دا شهادت الله سبحانه وتعالی نه ورکوي هیڅ یو امت ته مګر هغه ته چې هغه عادلان، غوره او بهترین خلق وي. نو دا ټول معانی د شهادت او د شهید صحیح دي چې په خپلو کې کوم تضاد هم نشته. دویم نمبر کې دوستانو د شهداو انواع، چې شهید په څو قسمه دی. په اسلام کې شهدا ډېر قسمه دي. یو هغه شهید او قتیل د معرکې دی چې د جنگ میدان کې شهید کړی شي د الله په لار کې. دویم هغه دی چې په سبب د مرضونو او د دردونو د وفات کړی شي، هغه ته هم شهید ویلی شوی بعضو ته په احادیثو کې، او بشرطي کې چې د صبر وکړي او د الله سبحانه وتعالی نه په اجر وغواړي، هغې ته هم شهید ویلی کېږي. لکه یو هغه کس ته چې د طاعون یا د کینسر په مرض باندې مړ شي، دې ته هم شهید ویلی کېږي. یو هغه مفتون دی چې په سبب د هغه مرض مړ شي چې هغه د خېټې بیماری وي، لکه ملاریا شو، ګېډه پړسېدل شو، اسهال شو، نور امراض وغیره د ګېډې. بل هغه کس چې هغه وفات شي د ټي وي په بیماری باندې سیل ورته وایي. بل هغه کس ته هم شهید ویلی شوی دی په حدیثو کې چې هغه یو دانه د په دې اړخ کې راخیږي، ذات الجنب ورته وایي. دارنګې حدیث کې هغه ته شهید هم ویل شوی دی چې هغه د کوم ځای نه راپرېوځي
بام نه راوغورځېد، غر نه راوغورځېد، نو دې ته هم شهید ویلی شوی دی. دارنګې کوم کس چې په اور باندې وسوځېږي او هغه مړ شي، دې ته هم شهید ویلی شوی دی. هغه زنانه چې هغه د ولادت په حال کې ساه ورکړي، د ماشوم په ولادت کې دی وفات شي، دغه زنانه، نو دې ته هم شهید ویلی شوی ده. همدارنګې هغه کس ته هم شهید ویلی شوی چې د الله په لار کې وځي او په لاره کې دته مرګ راشي بغیر د سبب د قتال نه. او دارنګې هغه کس ته هم شهید ویلی شوی دی چې د الله په لار کې وتلی لا نه دی، خو سوال وکړي چې یا الله ما ته مرګ د شهادت راکړي. اگر که دی په خپل بستره باندې مړ شي، نو دته هم په حدیث کې شهید ویلی شوی دی. دارنګې هغه کس چې هغه جنگلی زناور دی اخري، نو دې ټولو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته شهید ویلی دی او په شهداو یې مسما کړي او دوی ته اجر د شهید هم ذکر کړي. لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الشهداء خمسة، شهیدان پنځه دي. یو مطعون دی، مبتون دی. مطعون د طاعون په مرض باندې چې کوم وفات شوی وي، مبتون چې د خېټې والا بیماری نه دی وفات شوی وي، والغرق اوبو وړوي. دارنګې یو صاحب الهدم یو ځای نه راغورځېدلی وي، او شهید فی سبیل الله، او شهید الله په لار کې، دې ته شهید ویلی شوی دی حدیث کې. دا حدیث متفق علیه حدیث. بل حدیث کې راځي الطاعون شهادة لكل مسلم، طاعون شهادت دی د هر مسلمان لپاره. حدیث متفق علیه حدیث دی. بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي دا طاعون به او یو عذاب چې الله به په هغه چا باندې راریږو چې خوښه بیا شو، فجعله الله رحمة للمؤمنین، الله د طاعون د مؤمنانو دپاره رحمت وګرځو. فليس من عبد يقع الطاعون ويمكث في بلده صابرا يعلم أنه يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو بنده چې په یو ښار کې طاعون راشي او دی په هغې کې اوسیږي او دی صبر وکړي او په دې باندې د یقین وي چې دا طاعون هغه چاته الله رسوي چې هغه ته مخکې نه لیکلي وي، نو ده دپاره به اجر د شهید وي. بخاري کې دا حدیث دی. بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په ورځ د قیامت کې به شهیدان راشي، او هغه شهیدان چې هغه په طاعون باندې مړه شوي، په کینسر مرض باندې، نو د کینسر والا به ووایي نحن شهدا، موږ هم شهیدان یو. ورته به وویلی شي انظروا وګورئ تاسې، نو که چېرته د دوی دغه زخمونه کجراح الشهداء تسیل دما کریح المسک، که د دوی دغه زخمونه په شان د شهیدانو چې کوم د الله په لار کې قتل شوي دي، نو د دوی د هغه وینو نه به هم د مشکو د عنبرو بوی خیږي، نو دوی به شهیدان وي. نو چې کله دوی وګوري، هم دوی به همداسې ویني وي لکه څرنګه چې د قتیل فی المعرکې والا وي. بل حدیث کې راځي دوستانو الطاعون والغرق والبطن والحرق والنفساء شهادة لأمتي، کینسر بیماری یا په اوبو کې غرق کېدل، یا د خېټې والا د مرض نه وفات کېدل، یا سوځېدل په اور، یا هغه زنانه چې هغه په ولادت کې وفات شي، شهادة لأمتي، دا ټول زما د امت دپاره شهادت دی. دا حدیث احمد طبرانی وغیره راوړی، صحیح حدیث دی. بل حدیث کې راځي الطعن والطاعون والهدم وأكل السبوع والغرق والحرق والبطن وذات الجنب شهادة. یعنی طاعون یا یو ځای کې راغورځېدل، راپرېوتل، یا خوراک د هغه ځنګلي ځناورو د ده چې دی وخوري، یا سړی په اوبو کې ډوب شي، یا مثلا وسوځېږي، یا د خېټې د بیمارۍ د وجې نه، یا د هغه دانې نه چې هغه راخیږي د انسان په بدن باندې، د هغې نه د وفات شي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا ټول شهادتون، دا شهادت دی. خو دې ټولو کې دوستانو به دا شرط وي، مخکې هم موږ دې ته اشاره وکړه چې عقیده د قرآن و سنت مطابق وي او د الله نه پې اجر او ثواب
د نیت وي نو البته دغه کسان د شهادت مقام ته رسیږي او اجر وي. حدیث کې راځي عباده بن صامت رضی الله عنه فرمایي وای مونږ عبد الله بن رواحه کره لاړو د مریضو پوښتنه متکوله هغه باندې بیهوشي رااله نو مونږ وویل چې رحمک الله الله دې پتا رحم وکړي. مونږ ټول دا خوښو چې ته په دې مرګ باندې وفات شوی نه وې ځکه ته اوس مې مریض په کار ده چې د الله په لار کې ته وفات شوی په معرکه کې شهادت دې په نصیب شوی وإن كان لنرجو لك الشهاده او مون خامخا ته د پاره د شهادت امید لرلو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم داخل شو او مونږ دا خبره کوله او دا تذکره کوله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل وفيما تعدون الشهاده تاسو چشته شهادت وی. نو قوم یو بل ته وکتل ځکه جواب نه ورته. نو عبد الله بن رواحه اخذت او ویل الا تجيبون رسول الله تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جواب ورنک. بین عبد الله بن رواحه په خپل جواب ورک. نو عبد الله بن رواحه ویل نعد الشهاده في القتل مون خو شهادت هغه ته وایي چې د الله په لار کې قتل شي د الله په لار کې سور کی. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل ان شهداء امتي اذا لقليل نو کدا چې صرف قتیل د معرکې ته شهید ویل شي نو دا به ډیر کم وي. ان فی القتل شهادة دا خبر صحیح ده چې د الله په لار کې شهادت قتل دا شهادت ده. وفي الطاعون شهادة د کینسر په بیماری کې چې وفات شي دا شهادت ده. وفي البطن شهادة د خېټې بیماری نه چې وفات شي دا شهادت ده. وفي الغرق شهادة کم سړی چې اوبه یوسي یعنی سیندي ویسی و هغې نه مړ شي دا هم شهادت دی. وفي النفساء یقتلها ولدها جمعا شهادة هغه زنانه چې هغه د خپل ولادت په وجه باندې قتل شي نو دې ته شهادت ویل کېږي. دا حدیث مسند احمد او طبراني راوړی. بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یعنی یو کس ویلی چې شهادت صرف هغه قتیل فی المعرکې ته ویل کېږي چې دغه شهادت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې شهیدان به ډېر کمی. نو بیا دا خبره وکړه چې ان الطعن لشهادة یو سړی زخمي کړی شو په څه شي باندې زخمي شو دارنګې والبطن شهادة د خېټې بیمارۍ نه سړی مړ شو دا هم شهادت دی. والطاعون شهادة طاعون هم شهادت دی یعنې کینسر بیماري. والنفساء بجمع شهادة هغه زنانه چې په ولادت سره وفات شي دا هم شهادت دی. والحرق شهادة په اور باندې سوی دا هم شهید دی. والغرق شهادة کوم سړی چې وفات شو په اوبو باندې اوبو ویوړو دا هم شهادت دی. وذات الجنب شهادة هغه سړی چې هغه وفات شو په هغه دا باندې چې هغه په څنګ کې راخیږي. بل حدیث کې راځي دوستانو راشد ابن حبیش رضی الله عنه فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم عباده بن صامت تپوس ته لاړ چې هغه مړ شوی دی. تپوس کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي اتعلمون من الشهید من امتی تاسو پوهیږئ چې زما د امت نه شهید څوک دی. نو قوم یو بل ته وکتل. نو عباده ابن صامت رضی الله عنه ویل ما ته دا بالغ سم کوي چې زه تکیه ولګم. نو هغه تکیه ولګوله ویل یا رسول الله الصابر المحتسب شهید هغه چاته ویل کېږي چې هغه صبر کوونکی وي او اجر او ثواب نیت د الله نه وي. نو عباده بن صامت رضی الله عنه مقصد دا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل ان شهداء امتی اذا لقلیل یعنی ای عباده چې ته دغه کس ته شهید وي چې هغه صابر او د اجر امید ساتون کې وي د الله په لار کې بزان شهید کوي دا به ډېر کم وي. نو دوی ورته ویلي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې شهدا د امت به زما به ډېر وي. نو به ورته ویلي القتل فی سبیل الله شهادة د الله په لار کې قتل دا شهادت دی. د کینسر په بیماری باندې مرګ شهادت دی. دارنګې اوبو وړون کې چې اوبې ویسي دا هم شهید دی. دارنګې د خېټې د بیماری والا مرګ دا شهادت دی.
هغه زنانه چې هغه د بچی باندې وفات شي هغه شهادت دی او دارنګه دی روایت کې به سلم راغلی ټی وی چې د دین وفات شي دا هم شهادت دی ول حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله شهادت او شهادت دي سوا د قتل نه د الله په لار کې به دغه مخکې چې موږ ذکر کړو دی او ته ذکر کړو بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من قتل في سبيل الله فهو شهید ومن مات في سبيل الله فهو شهید څوک چې د الله په لار کې شهید کړ شو دا هم شهید دی څوک چې د الله په لار کې وفات شو دا هم شهید دی د دې نه غرض دا دی چې یو سړی طالب دی د الله په لار کې وزي درس کوي سبق وایي دا هم شهید دی یو قتیل فی المعرکه دا هم شهید دی والحدیث د مسلم کې راځي من طلب الشهادة صادقا اعطيها ولو لم تصبه چا چې طلب د شهادت د زړه د اخلاص د الله نه وکړ ورکولې بشي د شهادت اگر که شهادت ته ونه رسی دا مطلب چې د الله نه سوال کوي چې یا الله ما شهید کی اگر که په خپل فراش باندې وفات شي نو د تبع اجر او ثواب د شهادت ملاوي لکه بل حدیث کې راځي من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منال الشهداء وإن مات على فراشه مسلم کې حدیث چې د الله نه سوال وکړي رښتینی سوال الله به د شهدا او منزل ته ورسي اگر کده په خپل فرض باندې هم وفات شي دا دلیل دی خبره چې عمل کې نیت ډیر مهم دی چې نیت نوي هغه عمل هیڅ الله تقبل نه دی بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من سأل الله القتل في سبيله صادقا من قلبه اعطاه الله اجر الشهيد چې د الله په لار کې د قتل سوال وکړو خدا سوال صادقا من قلبه د زړه د اخلاص او د صدق نو اعطاه الله اجر الشهید الله د شهید اجر د تور کوي دا ځکه چې انما الاعمال بالنیات دا رمضان د اعمالو په نیت باندې دی او ان لكل امرئ ما نوى نو چا چې نیت د الله په اطاعت باندې او د هغه په قیام باندې وي او د خپل نیت کې صادق وي به یو حائل واقع شي د طاعت په منځ کې نو الله به دغه طاعت اجر ورکړي اگر که دغه طاعت یې نه وي کړی مسلمان ته الله دومره عزت او کرامت ورکړي لیکن د شهید اقسام چې موږ ذکر کړو خو بهترین شهید په دې کې هغه څوک دی چې هغه قتیل فی المعرکه دی جنگ میدان د کافرو سره هغه کې د وفات شي نو دا اوچت مقام دی د شهادت دوستان خو په داسې حال کې چې د مقبل وي مدبر باندې وي مقبل دا معنا مخامخ به ورځي میدان جنگ کې بده تیښته نه کوي لکه حدیث کې راځي افضل الشهداء من سفك دمه وعقر جواده بهترین شهدا هغه دي چې د هغوی وینې توی کړی شي او سورلي ګوډه کړی شي مطلب دا چې تیښته ونه کړي په بل روایت کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس شو چې ای القتل اشرف زیات عزت والا او د شرف والا قتل کم یو دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمای من اهری قدمه د هغه چا چې وینې توی کړی شي وعقر جواده او د سورلۍ ګوډه شي سره د سورلۍ نه دی ختم شي لکه فدایي چې نن وخت سره د ګاډي ځان شهید کی نو دغه ته بهترین قتل ویل کی بل حدیث کې راځي نعیم ابن حمار د فرمایي یو سړي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه ای شهداء افضل بهترین شهدا کوم دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي دا هغه کسان دي چې کله د دشمن په صفونو کې نه نوځي نه مخونه ناړي تر هغه پورې چې دوی قتل کړي شي شاته نه ګوري تېښته نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اولئک ينطلقون فی الغرف العلا من الجنه دا کسان به د جنت په اوچتو ماڼو کې روان وي ويضحك الیهم ربهم دوی ته به رب خپل خاندي واذا ضحك ربك الى عبد في الدنيا فلا حساب عليه کله چې وخاندي رب ستا هغه بنده ته په دنیا کې نو فلا حساب علیه د باندې به هیڅ حساب نه وي دا دومره بهترین عمل له دوستانو د شهادت دا حدیث احمد او ابو یعلا راوړي صحیح ترغیب کی علامه البانی سے په 1401 نمبر حدیث کې ذکر کړی دارنګي
شهید هغه چاته هم ویل کېږي چې یو ظالم بادشاه دی، حکمران دی، هغه ته اوچت شي، هغه ته امر بالمعروف او نهی عن منکر کوي او هغه قتل کړي، لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سید الشهداء حمزه بن عبد المطلب، د شهیدانو سردار به حمزه بن عبد المطلب وي، او بل ورجل قام الى امام جائر، بل به هغه کس وي چې هغه ظالم بادشاه ته پاتې هغه ته امر بالمعروف او نهی عن منکر وکړي، فقتله دغه بادشاه دغه سړی قتل کړي. د حدیث حاکم راوړی. نو بهترینه او د حق کلمات چې هغه ظالم بادشاه ته وي او دغه وجه باندې ته شهید شي، نو ته هم شهیدی. دا دغه د شهداو اقسام. اوس هغه احکام چې هغه د شهید متعلق ذکر کی، کوم چې د الله په لار کې قتل شوی، د الله په لار کې د شهید لپاره ډیر احکام دي چې د هغه پورې خاص دي، چې نور شهدا د هغه سره به په دې کې کوم شرکت نه لري، چې کوم عام مسلمانان مړه شوي دي په دې نورو قسم شهادتونو باندې چې کوم مخکې ذکر کړ. یو حکم دا دی دوستانو چې کوم د الله په لار کې قتل کړی شي، نو هغې ته به غسل نشي ورکولی، بلکې دی په خپلو وینو کې دفن کیدی شي. ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دغه شهیدان تاسې په خپلو وینو کې دفن کړئ. د احد په ورځ دا خبره وکړه، صحیح بخاري کې حدیث دی، ولم یغسلهم، او دوی غسل هم ورنکړو، په خپلو وینو کې دفن کړئ او غسل ولا ورنکړو. نو دا دوستانو یو حکم شو چې دوی ته به غسل نشي ورکېدی، بلکې په خپلو وینو په خپلو جامو کې به دوی دفن کیږي چې کوم شهید فی المعرکه وي. دویم حکم دوستانو هغه دا دی چې په هماغه ځای کې به دوی خښېدی شي چې کوم ځای کې شهید شوی وي، هغې ته ارض المعرکه چې ورته وایي، که ممکن و او که ممکن نه و بیا راوړل پکار دي. لکه په دې وخت کې اکثر په هغه ځای کې ممکن ځکه نه وي چې طواغیت او کفار سړی نه پرېږدي چې هلته دفن کی. حدیث ابن عباس کې راځي امر رسول الله صلی الله علیه وسلم یوم احد بالشهداء ان ينزع عنهم الحديد والجلود، چې د دوی نه هغه سامان وویستلی شي چې کوم زغرې اغوستي دي یا مثلا اضافه سامان دی، اوسپنه ورسره ده یا نور، بیا ورته ویل چې دوی دفن کوي بدماء په خپلو وینو په خپلو جامو کې. بل روایت کې راځي زملوهم بثيابهم، تاسو دوی په خپلو جامو کې پټ کړئ. په روایت د نسائی کې راځي زملوهم بدمائهم، تاسو دوی په خپلو وینو کې پټ کړئ. فانه ليس كلم يكلم في الله، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نه دی یو زخم چې د الله په لار کې زخمی شوی وي دغه الا آتا یوم القیامت جرحه یدمی، ورځ د قیامت براشي چې د هغه زخم به وینې ترې روانې وي، لونه لون دم، د دې هغه رنګ به رنګ د وینې وي، لیکن وریحه ریح المسک، بوی به بوی د مشک د عنبر وي. دا حدیث صحیح سنن نسائی کې ذکر دی، 2950 نمبر حدیث. دا هم دلیل په دې باندې چې شهید به په خپل جامه کې او په خپل وینو کې دفن کیږي. بل حدیث د جابر بن عبد الله کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام د احد په شهیدانو باندې امر وکړ چې دوی د خپل ځایونو ته ویسي په کوم ځایونو کې چې شهیدان شوي او خلکو دوی مدینې ته وړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي تاسو دوی دفن کړئ القتل دغه مقتولین فی مصارعهم، هغه ځایونو کې چې دوی سا ورکړی همدغه ځایونو کې دوی دفن کړئ. نو دا هم دلیل دی په دې خبره باندې چې شهید به د هغه ځای نه نشي وړل کېدی چې کوم ځای کې دی شهید شوی وي. خو که ممکن وواله، که ممکن نو به یې وړی شي بل ځای ته، او ضرورت تبیح المحظورات. بل حکم دوستانو د شهید هغه دا دی چې مونځ په شهید باندې واجب نه د جنازې، البته که مونځ پې وکړی شي نو کوم حرج نشته، ځکه دا دواړه فعلین د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه ثابت دي، فعل او ترک، مونځ کول او نه کول. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا ثابته ده چې په بعض شهداو باندې مونځ کړی دی او په بعضو باندې نه دی کړی، دا هم چې ثابته ده. لکه حدیث د بخاري کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام چې امر وکړو د احد په شهیدانو باندې چې دوی په خپلو جامو کې خښ کړي،
نو بیا صحابي وي ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا غسل یې ورنکړه او مونځ یې پرې ونه کړه. نو دا دلیل دی خبرې چې د احد په شهیدانو یې مونځ نه دی کړی. البته بل روایت کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې حمزه رضی الله عنه د هغه تره دی او د احد په جنګ کې شهید شوی په هغې باندې مونځ وکړه. خو حدیث کې راځي چې ولم يصلي على غیره من شهداء احد، د احد په نورو شهداو باندې نبی علیه الصلاة والسلام جنازه ونه کړه. لکه انس بن مالک حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام مر بحمزه، رسول الله صلی الله علیه وسلم په حمزه باندې تیرېده رضی الله عنه، وقد مثل به او هغه مسله کړی شوی و، لاس غوږونه خپې دا ټول ترې پرې کړی شوي. ولم يصلي على احد من الشهداء غیره، رسول الله صلی الله علیه وسلم سوا د حمزه نه په نورو شهداو د احد باندې جنازه ونه کړه. دا حدیث صحیح سنن ابو داود 2690 نمبر کې شته. نو د دین معلومه شو دوستانو چې د نبی صلی الله علیه وسلم منځ کول او منځ نه کول په شهیدانو باندې دا دواړه فعلین جایز دي. که څوک یې کوي که څوک یې پرې نه کوي. د دې وجه نه چې موږ تاسو سوچ وکړو هغه شهدا چې کوم په غزواتو کې شهیدان شوي د مسلمانانو لکه غزوه موته یا قادسیه یا یرموک یا نور غزوات چې دوی په زرونو تعداد کې صحابه کرام او غیر صحابه کرام هم هغه شرکت کړو. نو موږ ته د یو صحابي نه دا هم نقل نه دي چې دوی وایي چې په دغه شهداو باندې منځونه کړي دي. نو د دې نه دا معلومه شوه چې دا ترک الصلات په شهید باندې دا به انشاءالله سنت طریقې ته ډېره نږدې وي چې دې باندې منځونه کړی شي او دا فعل د سلف دی. او د نبی صلی الله علیه وسلم دغه منځ کول په بعض شهداو باندې دا به خصوصیت د نبی صلی الله علیه وسلم. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کول په جنازه کې او د جنازې منځ کول دا ځان ته فضیلت او خصوصیت لري. بل مړی چې دی اگر که شهید هم وي نو د نبی صلی الله علیه وسلم دعا ته خو حاجت لري کنه، د نبی صلی الله علیه وسلم جنازې ته خو حاجت لري کنه. نو نبی صلی الله علیه وسلم دعا د سند لکه دعا د نور مسلمانانو او دارنګ د هغه مون د سند لکه د نور مؤمنانو د جنازې منځ. لکه سورۃ توبه کې الله فرمایي وصلی علیهم ان صلاتک سکن لهم والله سمیع علیم. د دې وجه نه دوستانو دوه خبرې شوې که منځ په شهید وشي او که ونه شي، خو د سلف او د صحابه کرامو تعامل او د نبی صلی الله علیه وسلم دوه قسمه حدیث چې موږ مخې ته کېدو نو دا پرېښودل د منځ په شهید باندې دا به اقرب للسنه وي. والله اعلم خو که چا وکړو کوم انکار پرې نشته ځکه دواړه فعلان د نبی صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي. بله خبره دوستانو هغه دا ده چې مخکې کوم احکام دنیوي دا ټول به حمل کېدی شي په قتیل د معرکه باندې فقط. څه مطلب چې منځ کېدی شي یا نشي کېدی، یا مثلا په خپلو جامو کې خېدی شي، یا مثلا هماغه ځای کې به دفن کېدی شي. دا احکام د دنیا به صرف په قتیل د معرکې باندې حمل کېږي، په بل چا به نشي حمل کېدی. هغه څوک چې هغه په معرکه کې زخمی شو بیا دغه ساحې د جهاد نه چا راوړلو او لږ وخت هغه زندگی تیره کړه ژوندی و، بیا د هغې نه وروستو د جهاد په ساحه کې شهید نشو وروستو مړ شو، دا شهید دی خو شهید الاخره ورته ویل کېږي. احکام د دنیا په دې باندې نشي جاری کېدی چې کوم د شهید د معرکې والا سره خاص و. لکه مخکې چې ما ذکر کړو چې دا به مثلا جامې به ترې نه وباسي بلکې دنه به وباسي، جنازې مونځ به پکې. یو دویمه خبره هغه شهدا چې هغه مخکې مونږ ذکر کړو چې هغه مبتون او مطعون یا مثلا سړی وسوځي یا د غره نه راغورځېږي، دا قسم شهدا هم په هغې باندې احکام د دنیوي همداسې جاري کېږي لکه په عامو مړو باندې. نو داسې به نشي کېدی لکه څرنګه چې شهید د معرکې کې دا احکام جاری شي. دا د شهید د معرکې د صرف خصوصیت دی. نو په دغه شهدا باندې چې دغه ډېر قسمونه دي موږ مخکې ذکر کړو، په هغوی لمبه کفنونه هم ورکولی کېږي، غسل به هم ورکولی کېږي، منځونه به هم پې کېدی شي لکه د عام مسلمانانو. بله مسله دوستانو هغه شروط د شهادت دي. د الله په لار کې د شهادت ډېر شرطونه دي
که یو شرط کې خلل را پیدا شو نو شهادت ګوره رد کیږي دوستانو، شهادت د الله په لار کې به نه قبلېږي. او دغه شهید به په شهداو د آخرت کې نه حسابېږي. د هغه وصف چې کوم الله دله ورکړی دی هغه به تېنه ضایع شي، درجې د شهداو ته به نه رسېږي. نو د دې بعضې احکام او شروط دي. اول شرط یې دا دی چې دغه شهید به مسلمان موحد وي، مسلمان موحد به وي. که دا چېرته مشرک یا کافر او مرتد او بیا جهاد ته لاړ او قتل شي نو دا شهید نه حسابېږي دوستان. نو دغه جهاد دته کومه فایده نه رسوي، ځکه شرک چې د ټول اعمال بربادوي، باطلوي. الله فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. سورة النساء کې وایي یعنی الله نه بخي چې د سره شرک وکړي شي، بخنه کوي سوا د هغې نه هغه چاته چې خوښ شي. انبیا علیهم الصلاة والسلام ذکر کوي تقریبا چې 18 انبیا دي. بیا فرمایي ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. که دغه 18 انبیا او شرک کړی وی نو الله به برباد کړي وي هغه اعمال چې دوی کړي. یعنی الله د شرک سره یو عمل هم نه قبلوي. سورة فرقان کې الله فرمایي وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. دغه کافرانو چې کوم اعمال کړیو هغه الله وي من بوست جوړ کړو، هباء منثورا شو، دل شو. ځکه وجه دا وه چې هغوی دغه اعمالو سره شرک یو ځای کړو. او حدیث کې هم راځي، حسن حدیث دی، نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يقبل الله من مشرك اشرك بعد اسلامه عملا. الله سبحانه وتعالی د یو مشرک نه هیڅ عمل نه قبلوي چې د شرک کړی وي وروسته د اسلام نه په دغه عمل کې. نو الله سبحانه وتعالی د شرک سره یو نیک عمل هم نه قبلوي تر څو چې شرک ختم نشي نو عمل قبول نه دی. بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای په ورځ د قیامت کې به یو سړی خپل پلار د لاس نه ونیسي او جنت ته به داخلي، فینادي آواز به ورته وکړي شي ان الجنة لا يدخلها مشرک، چې جنت ته ګوره نه داخليږي مشرک. ان الله قد حرم الجنة على كل مشرک، الله سبحانه وتعالی حرام کړی دغه جنت په هر مشرک باندې. فیقول دا سړی به وایي ای ربي ای ربي ابي، دا خو زما پلار دی. قال الله به ورته وایي فیتحول، دغه پلار به د الله سبحانه وتعالی په بل قبیح صورت سره وګرځي. وریح منتنة، یو بدبوی به د دغه پلار دغه نه راشي. فیترکه، نو دغه سړی به ایسته پرېږدي. د دې نه معلومه شوه چې جنت ګوره په مشرک باندې حرام دی. یو مشرک جهاد کوي، عقیده د قرآن او سنت مطابق نه ده، مرتد دی، یا بل داسې ناقص دی، نصادر دی، د جهاد کوي. دوستانو ډېر کوشش په عقیده کې پکار دی چې موږ او تاسې دغه شهادت الله قبول کړي چې د قرآن او سنت نه عقیده یاده کو بیا جهاد ته وځو. بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان السيف لا يمحو النفاق، دا جهاد چې دا منافقت نه ختموي. چې ته منافق جهاد ته روان زما په دې باندې منافقت معاف شي نه، توبه وباسه، دلته نه توبه وباسه. که په منافقت باندې په جهاد کې مړ شي به منافقې. بل تاسو تمام د استعانت بالکفار په مسله کې چې یا استعانت د طاغوت نه هغې مسله کې هغه حدیث موږ ذکر کړ چې نبی علیه صلوات والسلام ته د یو سړي صفت وشو چې دا سړی ډېر بهادر سړی دی او اراده لري چې تاسو سره جهاد وکړي چې ستا په ملګرتیا کې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل تؤمن بالله ورسوله، ته ایمان په الله او په رسول راوړي؟ قال لا، هغه ویل چې نه راوړم. قال نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل فرجع واپس شه، فلن استعین بمشرک، زه هرګز امداد نه حاصلوم په مشرک باندې، زه د مشرک نه مدد نه غواړم. حدیث مسلم کې راځي. دارنګ بل حدیث کې راځي یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی مقنع بالحدید، چې زغرې اغوستې وي ښې ځان پټ کړی و. ویل یا رسول الله اقاتل او اسلم، اسلام راوړم او قتال وکړم تا سره ستا ملګرتیا کې. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اسلم ثم قاتل، اسلام راوړه بیا جنګ کوه. فاسلم، دې سړي اسلام راوړه، فقاتله
جهاد کو فقتل حتی تر دې چې شهید شو. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم وتوي عمل قليلا واجر كثيرا، متفق علیه حدیث دی. عمل خو لږ وکړو، څه مطلب؟ اسلام یې راوړ بل مونږ نه دی کړی، بل څه نه دی کړی، فورا په قتال کې ننوت، نو لږ عملو واجر كثيرا، خو لیکن اجر ته ډیر ورکړی شو. دا څومره بهترین صحابي دی. د دې وجه نه دوستانو دا عقیده چې دا په هر عمل کې شرط ده. دا مخکې د جهاد په احکاماتو کې هم موږ دا ذکر کړي. هغه مسلم چې هغه موحد وي چې څومره ګناهونه زیات وي تر څو چې د شرک او کفر نه دی خالی، الله سبحانه وتعالی به ورته دغه ګناهونه معاف کړي او دغه جهاد او استشهاد ته فایده ورکوي. ګناهونه نو د ده نه دغه صفت د شهادت یا د شهید نشي لري کولی تر څو چې الله دله خاتمه په شهادت باندې لیکلي وي. د دې وجه نه دوستان سړی چې هر څومره ګناهګار وي خو چې عقیده د قرآن سنت مطابق وي، الله سبحانه وتعالی به ده ته د شهادت په وجه باندې دغه ګناهونه معاف کړي انشاءالله. زموږ امید دی. خو لیکن یو سړی ډېر نیک عمله سړی دی، نیک کارونه ډېر کوي، با اخلاقه هم دی، خو لیکن شهید شو، د ده عقیده د قرآن سنت مطابق نه وه، مشرک یا مرتد یا بل منافقت پکې و دوستانو، دغه شهادت او دغه شهیدګري د دغه شرک او کفر نشي بخلی تر څو چې په دې دنیا کې د هغې نه توبه ونه باسي. بله خبره دا دوستانو دا هم شرط نه دی چې هر مجاهد دی بالکل داسې اوچت درجه کې تقوادار او باصلاحیته وي. دا خو د بعضې خلکو شروط دي، دا شروط په قرآن او حدیث کې نشته. صرف د شرک او د کفر نه چې یو مجاهد خالی وي، ارتداد پکې نه وي، بس صحیح ده. نور ګناهګار دا شرط نه دی، هر سړی ګناهګار دی، بشر خطا کیږي. عصمت صرف د انبیاء علیهم السلام خصوصیت دی چې انبیاء علیهم السلام د ګناهونو نه پاک دي، نور انسان نه خطا کیږي. نو بعضې خلک چې دا شرطونه لګوي چې د مجاهد به دا شرط چې دی په اوچته درجه د تقوا او د صلاح کې وي، خیانت به نه کوي او دا به نه کوي، دا ګوره د انسان سره تړلي دي. دا خو صرف د صحابه کرامو او د تابعینو خصوصیت و چې هغوی الله په دې درجه کې پیدا کړي. نو څوک چې دا شرطونه لګوي دا هوبهو د جهاد نه خلق منې کوي چې ګوره پلانې وګوره مخکې ډاکو اوس دا کار کوي. هلکه ډاکو دی که نه چې کافر خو نه دی که نه، پلانې مخکې دا کار نه کول اوس دا کار کوي. دا ډېر غلطې خبرې دي. د دې وجې نه دا خبرې بیا سړی دې ته اړ کړي چې جهاد پرېږدي او دا جهاد معطل شي او یهود نصارا او تواغیت زموږ ملکونو باندې قبضه ټینګه کړي. دا د دې باعث کېږي دوستانو. د دې وجې نه دا شرطونه په جهاد کې غلط دي چې مثلا هر سړی بالکل صحابي ته جوړی. نو دا اول شرط شو دوستانو. دویم شرط هغه اخلاص دی چې یو سړی چې شهادت فی سبیل الله غواړي نو په هغې کې به اخلاص وي د الله د رضا دپاره او دارنګې د اجر عظیم د طلب دپاره به دا سړی شهادت مقام ته رسیږي چې د به دا نیت وي. سمعت او ریا به پکې نه وي، ځان ښودنه به پکې نه وي. اخلاص دوستانو شرط دی د هر عمل تعبدي دپاره، هر عبادت دپاره اخلاص شرط دی. الله فرمایي سورة کهف کې فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. هغه څوک چې امید لري د ملاقات د رب خپل نو دی داسې عمل وکړي صالحا چې هغه د قرآن او حدیث مطابق وي، ولا يشرك بعبادة ربه احدا، او شرک به نه کوي د الله په عبادت کې، هیڅوک به نه شریکوي د الله سره په دغه عبادت کې. یو حدیث کې راځي د ابو امامه باهلي حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی، ورته ویل ارأیت رجلا غزا یلتمس الاجر، ما ته خبر راکړه دغه سړي باره کې چې یو سړی جهاد کوي خو لیکن دا سړی اجر هم پې طلب کوي چې زما اجر هم وشي و ذکر او یاد مې هم وشي، د خلکو مخې یاد هم شمه، یو نوم مې پاتې شي. ما له دې سړي دپاره څه دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي لا شیء له، هیڅ شی د دپاره نشته. درې وارې دا سړی دا پوښتنه کوي او درې وارې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې لا شیء له لا شیء له لا شیء له. بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ ان الله لا يقبل من العمل
الله سبحانه وتعالی نه قبلې دی او عمل نه الا ما کان له خالصا مگر هغه چې خالص وي صرف خالص وي هغه عمل الله قبلې وبتغي به وجهه او په هغې سره د الله مخ طلب کیدی شي الله رضا په طلب کیدی شي د الله مخ په غواړي دغه عمل الله تقبل دی دا حدیث نسائی کې شته یلتمس الاجر وذکر دا معنا چې اخلاص به پکې معتبر وي طلب د اجر به وي بس او ثواب د الله تعالی سره د نیت نه چې په هغه نیت کې به ریاکاري نه وي او دارنګه دا به نه وي چې ما خلک یاد کړي چې دا ډېر بهادر سړی دی شجاع سړی دی لانه دا عمل فاسد دی ځکه الله هغه عمل قبلوي چې هغه خالص وي او په هغې کې ریاکاري او سمعت او ځان ښودنه نه وي بل حدیث کې راځي دا ابو هريره حدیث دی نبی صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی یا رسول الله رجل یرید الجهاد یو سړی چې اراده د جهاد لري خو وهو یرید عرضا من الدنيا څه دنیا هم پکې نیت کې شته چې دنیا به هم حاصله کړم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا اجر له د لپاره اجر نشته نو خلکو دا خبره ډیره غټه وګڼله چې دا ډیره اوچته خبره ده کیدای شي د چا په زړه کې دا راشي چې جهاد ته ځم غنیمت هم حاصل کړم فقالوا للرجل عد لرسول الله صلی الله علیه وسلم نو دې صحابه کرامو دې سړي ته ویلي چې د رسول الله ته دا خبره بیا وکړه فلعلك لم تفهمه کیدای شي دې په نه پیښوي دا رسول الله مستاب خبره فقال الرجل بيدي سړي ویل یا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله یو سړی چې د الله په لار کې اراده لري د جهاد وهو يبتغي عرضا من الدنيا ولیکن د دنیا هغه سامان هم د په نیت کې شته فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا اجر له به دا خبر کان تر دې چې درې واري ذکر کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویلي چې لا اجر له اجر نشته د دې حدیث نم دا مسله ثابته شو دوستانو چې اوسره جهاد توزیع د دې لپاره چې رضا د دنیا سامان په حاصل کوم غنیمت براړم او خپل ځان به مالدار کمانو دا هم ګوره اجر بربادي جهاد کې به صرف نیت خاص الخاص د الله رضا وي بل حدیث د ابو موسی اشعری کی راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشو عن الرجل يقاتل شجاعه یو سړی جنگي د بهادرۍ په نوم باندې چې رضا بهادر بل یو سړی یقاتل حمیه د پښتونولۍ په لحاظ باندې جنگي چې بس زه پښتو د نڅو بل یو سړی یقاتل ریاء ریاکاری د وجنه بل سړی جنگي اي ذلك في سبيل الله په دې دریو کې کوم یو کس د الله په لار کې مجاهد دی فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته فرمایي من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله هغه څوک چې قتال کوي د الله په لار کې دی د پاره چې د الله کلمه اوچته شي د الله حدود نافذ شي د الله احکام په خلکو کې رایج شي د الله دین نافذ شي نو دا به د الله په لار کې مجاهد وي د دې لپاره جنگ کول پکاري دوستان نو دې حدیث نه دا معلومه شو چې من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله نو هغه څوک چې قتال کوي د لپاره چې کلمه د ملک اوچته شي کشمیر باندې او پاکستان باندې دا شهید بیان دی ځکه کشمیر کې ته جنگي کې د لپاره چې کشمیر باندې او پاکستان باندې کفر جوړ شي دیو جن دوستانو په دې کې ډېر احتیاط پکار دی بل حدیث کې راځي د ابو هريره حدیث ته وګت حدیث ته ان اول الناس يقضى عليه يوم القيامه رجل استشهد اولنی کسبانه چې فیصله وکړي په ورځ د قیامت کې هغه شهید وي فوتي به شهید براوستل شي فعرفه نعمه الله ورته خپل نعمتونه یاد کړي چې دا مې درمانه نعمت کړو دا نعمت مې درمانه کړو فعرفها به په ینو سیده قال فما عملت فيها نتا په دې نعمتونو کې څه عمل وکړو هغه ورته نعمتونو خو دې را باندې ډېر کړو یا الله قاتلت فيك حتى استشهدت ستا په لار کې وجنګېدم تر دې چې زه شهید شم قال الله ورته کذبت دروغ دی ویل ولكن قاتلت تا دې لپاره جنګ کړو چې لئن يقال چې ویل شي هو جريون پلانه خو ډېر بهادر او شجاع سړی دی فقط قيل غت ویل شي ثم امر به بیا امر وکړ شي فدباني فسحب على وجهه نو دی په پړ مخراخ کلی شي حتى القي في النار چې او غرزول شي په ور کې الله مې ته وساتي فبالله وقت کې فيقول اي ربي امرت بالجهاد في سبيلك
یا الله ما ته امر کړی شو په جهاد باندې ستا په لار کې فقاتلت نو زه قتل کړی شم حتی قتلت ما جنګ وکړ تر هغه پورې چې زه قتل کړی شم فیقول الله نو الله به ورته ووایي کذبت دروغ دی ویلي وتقول له الملائکة کذبت ملائک به ورته هم وایي چې دروغ دی ویلي ويقول الله له الله به ورته وایي بل اردت ان یقال فلان جریون تا دا اراده لرله دې دپاره په دې جهاد کې چې تا ته وویلی شي چې فلانی خو ډېر بهادر سړی دی ډېر شجاع سړی دی فقد قیل ذلک نو هغه تا ته وویلی شو بس تا هماغه و چې په دنیا کې دې څه غوښتل بل حدیث کې راځي نبی رسول الله وسلام فرمایي والذي نفسي بيدي قسم په هغه ذات چې زما نفس د هغه په لاس کې دی لا یکلم احد فی سبیل الله نه زخمي کېږي مجاهد د الله په لار کې والله اعلم الله زیات عالم دی بمن په هغه چا باندې یکلم فی سبیله چې زخمي کېدی شي د هغه په لار کې الا جاء یوم القیامه مگر را بشي په ورځ د قیامت کې واللون لون الدم والريح ريح المسك چې رنگ به د وینې وي او خوشبويي به د مشکو د عنبر وي خدا سره نیت خالص باندې جنګېدل دي نو ځکه به د شهادت الله تقبل وي بل حدیث کې راځي د مسند احمد حدیث ته ابن حبان هم ذکر کړي نبی رسول الله سلام فرمایي من عمل منهم بعمل الاخره للدنيا چا چې عمل وکړو د دې مسلمانانو په عمل د آخرت سره د دنیا لپاره فليس له في الاخره من نصيب په آخرت کې به د صحیح سنوي اوس د آخرت عمل کې جهاد دی او د دنیا لپاره کې د غنایمو لپاره کې یا نیت دغه نوي چې مثلا د الله دین تقوی شي صرف د دنیا لپاره لګي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فليس له في الاخره من نصيب نبوي دلاره په آخرت کې صحیح حساب بل حدیث کې راځي مسند احمد حدیث ته نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي القتلى ثلاثه مقتولین د الله په لار کې درې قسمه خلق دي یو دا چې ورجل منافق جاهد بنفسه وماله یو منافق سره دی د الله په لار کې په خپل نفس او مال باندې جهاد کوي حتی اذا لقي العدو دې چې د خپل دشمن سره ملاقات وکي قاتل فی سبیل الله د الله په لار کې جنگ وکي حتی یقتل چې دې مړ کړی شي فذلک فی النار نو دا په اور کې دی ان الصيف لا يمحو النفاق زکه توره چې دا منافقت نه ختمي تر څو چې توبه ونه باسي په دې دنیا کې نو مطلب دا دی د حدیث کې چې دا سړی وته دی د الله په لار کې خو ګوره دی بد ګڼون کې دی ځکه دی منافق دی د مجاهدینو سره وته دی په قتال کې او دله مرګ راغی ځکه دی منافق دی ځکه د حقیقت په باطن کې دروغ او کفر او منافقت دی نو ځکه الله دی په منافقت باندې مړ نو داسې جهاد به سړي ته فایده نه ورکوي دوستان دا دویم شرط دریم شرط دوستانو هغه دا دی چې قتال د دغه شهید او دارنګي طلب د شهادت به علی السنه په سنت طریقه باندې وي مطلب مطابقت د سنت و پکې وي الله سبحانه وتعالى احکام تبغاړک دي د شریعت مطابق او دارنګي مطابقت به د شریعت کې څه مطلب جهاد چې کې سنت طریقه باندې به کې څوک چې وجني د انتقام په غرض به نه وجني د زړه د یخوالي په وجه به نه وجني د نفس د خواهش په وجه به نه وجني حدود او هغه عهود چې الله او رسول ویلي دي منګ او تاسو ته د هغې مراعات به منګ او تاسو کوو غدر به نه کوو خیانت به نه کوو مګر هغه شی باندې چې خپله خواهش غالب وي یا انتقام یا زړه یخوالی او دا په حکم شرعي باندې مقدم کوي دوستانو او دا سړی به د الله په لار کې هغه کسان وجني چې شریعت د هغې نه منې کړې ده او د شریعت نه دی مخالفت کوي هغه څوک وجني چې شریعت د هغې مرګ نه دی ویلی که دی چېرته په دغه قتال کې مړ کړی شو دوستانو نو مجاهد فی سبیل الله دته نه ویلی کېږي صفت د شهید په د باندې نه صادقېږي او د شهید دپاره چې کوم الله مقام عظیم ویلی دی هغه به دته نه رسېږي د دې مثال داسې دی لکه خوارج او غلات چې دوی مسلمانان وژني او کافر پریدي دا ډېر غلط خلق دی دا خوارج دوستانو بعضې د طاغوت ونډه خوارو مولیان او شیخان موږ ته خوارج وایي خو موږ به دومره خبره وکړو چې خوارج موږ نه یو الحمدلله موږ د الله په لار کې قتال کوونکي مجاهدین او طالبان یو
خوارج موږ پیژنو، موږ الحمدلله موږ هم څه نه څه کتابونه کتلي دي. اوس چې موږ په دې وخت کې دې طواغیتو ته کافر مرتد ووایو او د دوی ارتداد د څلوېښو وجو نه برابره اسباب لري، دوی کافر مرتد دي، جهاد ورڅخه واجب دی، نو فوراً دوی بعضې مولیان ساتلي دي چې هغه ونډې وله ورکړي دي، پیسې وله ورکوي، نو موږ ته دوی خوارج وي. ځکه په بل نوم خو موږ نه بدنامېږو، نو بس دوی وایي چې هو دا خوارج د مسلمانان وژني، نو دغه طواغیت ته دوی مسلمانان وایي. لهذا موږ وایو چې من لم یکفر الکافر او شک فی کفره فهو کافر. څوک چې دې طاغوتیانو ته کافر نه وي، دا په خپله کافر دغه شیخان په خپله کافر چې دې طاغوتیانو ته کافر نه وایي. نو الحمدلله موږ خوارج پیژنو، موږ خوارج نه یو. خوارج نه د الله موږ وساتي، د دوی د عقایدو نه موږ ځان ساتو، د دوی نه موږ براءت کوو. د دې وجې نه مسلمانان وجل پکار نه دي او دارنګې کفار وجل پکار دي، مرتدین وجل پکار دي. او دغه چې موږ کوم جهاد د دې حکومتونو سره اعلان کړی دی چې هغه اوسني مرتدین دي، د لړمیکالي قانون والا، د اساسي قانون والا، د بل وضعي دستور والا، دا مرتدي دا واجب القتل دي. ځکه دوی د الله د قانون سره قانون وضع کړی، مسلمانان نشي کافرو ته حواله کوي، موالات یې کړی دی. دارنګې عام مسلمانان وجني، په جیلونو کې راکاږي، زنانه او بېزتي کوي، دا کافر دي. مساجد ولي قرآنونه وصلو، پاکستان کې څومره جماعتونه شهیدان کړو، څومره قرآن نه وصلو، نو دا خو کافر دي. دی وایي نو دوستانو موږ تاسې په دې باندې دوکه نه شو چې دا مسلمانان دې مونځونه کوي. یو سړی به مونځ هم کوي او قرآن شي خو دا کافر دی که نه. یو سړی حج کې بیت الله کې دننه ناست حجونه هم کوي خو دلته مسلمان په ناحقه وژني، دین په وجه باندې وژني، دا کافر دی، مرتد دی که نه. نو د دې وجې نه دوستانو مجاهد فی سبیل الله به هغه سړی چې شریعت د هغې مرګ نه دی ویلی هغه به نه وژني. دا د خوارجو کار دی چې هر سړی وژني، نه هر سړی به نه وژني. او موږ د دغه عقیدې نه براءت کوو دوستانو. دا اشه د بعضې ونډه خورو مولیانو خبرې دي چې موږ ته خوارج وي، دا غلطه خبر دوستانو، دې نه ځان ساتل پکار دي. دا د آیسای پروپاګند دی چې د مجاهدینو پسې کوي چې په دې نوم باندې بدنام کړي، د دې لپاره چې د عوامو د هغې نه نفرت پیدا شي. او د بعضې ونډه خورو مولیانو په خلو باندې دغه نومونه په مجاهدینو باندې نږدي، حتی تر دې پورې چې د اسامه شهید رحمه الله، زرقاوي شهید یا نورو مجاهدینو پسې دوی دا پروپاګند کوي چې دا خوارج دی او عوام وژني. نه، موږ هېڅکله عوام نه وژنو، دا ټول مسلمانان موږ ته ښکاري او دا زموږ ورونه دي. خو بعضې کسان دوکه شوي دي، حکومت دوکه کړي دي، هغوی د تبلیغات کوي چې تاسو وژني، موږ هېڅوک نه وژنو. د دې وجې نه عوام دې په دې باندې ځان پوهېږي. نو عوامو ته چې څوک په جهاد کې تکلیف رسوي، دا ګوره مجاهد فی سبیل الله نه دی. یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من آذى مؤمنا فلا جهاد له. حدیث مسند احمد راوړی، چا چې یو مؤمن ته تکلیف ورسوو د هغه جهاد نه صحیح کېږي. نو موږ خپلو مجاهدینو ورونو ته هم دا خواست کوو چې موږ او تاسې باید مسلمان په عذاب نه کړو، مؤمن په عذاب نه کړو، ځکه زموږ به جهاد ته نقصان رسېږي، جهاد موږ نه قبلېږي. د دې په مقابل کې هغه غلات مرجئه دي. مخکې موږ ذکر کړو چې بعضې خوارج مسلمانان وژني، دغه موږ نه یو. خو د دې برعکس بیا مرجعة العصر ځان ته مولیان هم وایي. هغه آیات او احادیث چې د مؤمنانو موحدینو باره کې ویل شوي دي کافر مرتدینو باندې چسپان کوي. کوم احادیث چې راغلي دي چې تاسو د حکمرانانو تابعداري کوئ، نو دا یې په دې اوسنو حکمرانانو باندې تطبیقوي چې ګوره دا بالکل ولی الامر دی او دا حکمران چې دا صحیح اسلامي امارت والا سړی دی. اوس مثلا د اوسني مرتدینو کوم رئیس جمهوران چې دي حالانکې دوی مرتد دي، خو دغه مولیان چې د طاغوت په ونډو باندې پلن شوي دي او دغه حکومتونو ته تنخواګانې ورکوي، هغه آیاتونه او هغه حدیث چې د مسلمانانو باره کې راغلي دي او د مسلمانانو د بادشاهانو باره کې راغلي، هغه دوی راخلي او په دې مرتدینو باندې چسپان کوي. نو خلک منې کوي د دوی د قتال نه، د دوی سره د جهاد نه، او مسلمانانو باندې د هغوی اطاعت واجب ګڼي او دارنګې د دوی نصرت ورته واجب ګڼي چې دوی سره نصرت وکړي. خو به ورته به وایي چې دوی نه هغه د اسلامي خلافت خلفا جوړ کړي. دا قسم مولیان دا هم واجب القتل دي، دا هم د پرېښودنې دي. نو د دې وجه نه که څوک په دې کې مړ شو، په دې باطل منهج باندې، په دې باطل عقیده باندې، دا ګوره دوستانو دا به مجاهد نه دی او نه شهید دی، ځکه دا د طاغوت په لار کې مړ شوی دی. او فی سبیل الله مجاهد ته نه ویل کېږي دوستانو چې دغه د اوسني طواغیتو اوسني مرتدینو په فوز کې دي یا دغه د مولیانو ته دا خبرې کوي
چې ګوره د دې په لاره کې جهاد وکړي او شابه د وطن دفاع د ملک نه دفاع د پاکستان حرامي حکومت چې مرتد حکومت دی خپلو فوزیانو ته خپلو کسانو ته چې غټې غټې ګیرې هم پرېښي نو په دغه خبیث منهج باندې دوی قتال کوي کله وایي طالبان چې دا د انډیا ایجنټان دي کله څه وي دوی سره جنګ کوي او بیا چې هلته پوځي مردار شي نو هغه د انګریزي په سلوټ باندې خښ کړي او مولای جنازه مو کې دوستان نه دغه مجاهد دی نه شهید دی دا د طاغوت په لار کې مردار شوی مرتد دی د دغه نه ځان ساتل پکار دي الله فرمایي الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله کسان چې ایمان ولای د الله په لار کې دوی جنگ کوي والذين كفروا کسان چې کافران يقاتلون في سبيل الطاغوت دوی د طاغوت په لار کې جنگ کوي فقاتلوا اولیاء الشیطان الله فرمایي د شیطان دوستان مړه کوي ان کید الشیطان کان ضعیفا د شیطان هغه مکر او فریب یقینا دا ضعیف دی نو دوستانو دا دریم شرطو چې قتال با او استشهاد با په سنت طریقې باندې وي شریعت چې کوم ځای کې مرګ ویلی وي د دې سړي مرګ پکار دی نو هغه به وجني د خپل انتقام په بدل د خپل ژی اخوالي په بدل به مرګونه موږ تاسو نه کوو بلکې د حکم شرعي د لاندې به کوو نو دا د نن ورځې د شهادت په حق لا بحث ان شاء الله باقی پاتې به د احکام چې هغه کوم د شهید دي هغه به ان شاء الله په بل درس کې وکړو الله دې موږ تاسو ته په عمل کول توفیق راکړي هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين